اسلامي امارت له پاکستان څخه خپل خچ واخیست. د پکتیا په ډنډ پټان کې خرلاچي دروازه هم د ترانزیت پر مخ ته وتړل شوه. السلام علیکم. د پښتو نیوز چینل محترم لیدونکو، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. په مکړی تازه خو ډېر زیات مهم خبر ته. د پکتیا ولایت د صنعت او سوداګرۍ خونې رئیس حسیب الله ګردیزي ویلي چې له تیرې ورځې راهیسې په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د خرلاچي دروازه هم د پاکستان له لوري د ترانزیت پر مخ تړل شوې او له موټر چلوونکو یې د پاسپورټ او ویزې غوښتنه کړې. نوموړی وایي چې د دغې دروازې د تړل کېدو له امله دواړو غاړو ته ګڼ موټر بند پاتې دي. پاکستاني لوري 2 ورځې وړاندې د تورخم دروازه هم د ترانزیت پر مخ تړلې ده. د پاکستان حکومت تر دې مخکې هم له افغان موټر چلوونکو څخه د پاسپورټ او ویزو غوښتنه کړې وه چې د تیر 2023 میلادي کال د ډسمبر پر 6 هم د تورخم دروازه د څو ساعتونو لپاره تړلې وه. 2 ورځې وړاندې اسلامي امارت هم ورته بالمثل ځواب ورکړ او پاکستاني ډراوران یې پرې نه ښودل چې افغانستان ته داخل شي. اسلامي امارت اوس هم د پاکستان له لوري را داخلېدونکو ډریورانو څخه د پاسپورټ او ویزې غوښتنه کوي.